بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په یو پیچلي ټاپي باندې پیل کوو چې هغه ارتیکل نومیږي. نن به موږ دا وګورو په دې لوست کې چې الماني ژبه کومې غټې ستونزې لري. دا چې ژبه نوم او فعل دی، یعنی نوم او فعل یو جمله جوړولی شي. زمری راغلو، زرکه ولاړه، دا دواړه جملې دي، یو نوم دی بل فعل دی. نو د جرمني ژبې په نوم کې غټه ستونزه ارتیکل دی، او دا کېدای شي یوازینۍ ژبه وي چې ارتیکل لري، او هیڅ نوم بې ارتیکله نشي ویل کېدی. دا چې جرمني ژبه درې جنسونه لري: نارینه، منځنی، ښځینه. نو درې ارتیکلونه هم لري: dia، das، die، او د جمع دپاره بیا دی راځي. نو کله چې موږ وایو چې من نه ویل کېږي، ته باید دیار ورسره ووایې چې دیا من. کله چې وایو چې کیند، دا یوازې نه ویل کېږي، دس باید ورسره وي، بې له دسه هیڅ معنا نه لري. دس کیند. همدا ډول فراو، دی فراو، او دا بیا د جمع دي چې دی مینه، دی کینده، دی فراون. دا ارتیکل د الماني ژبې د جرمني ژبې د نوم غټه ستونزه ده، او غټه په دې ده چې دغه هر یوې په څلورو حالتونو کې چې نوم پکې ګډېږي، دا بېلې بېلې بڼې غوره کوي. کېدای شي اسانې لارې ورته پیدا شي، موږ به دا وګورو. خو دی پرابلم دی چې ارتیکل د نوم سره، او دا په هر کیس، په هر فعل او هر حالت کې د دې بدلېدل، د دې څلورو چې درې د جنس دي او یو یې د جمع دی. ارتیکل په دوه ډوله دی. یو هغه ارتیکل دی چې بشتم ورته وایي، دا په نوم پورې نښتی دی او نوم پرته د دې نه نشي کېدی. das Kind، kind نشي کېدی. بل unbestimmt ارتیکل دی. unbestimmt ارتیکل اولی ein، دا چې بیا په جنس باندې اوړي، اينس، اينس، او د اينې دغه حالتونه غوره کوي: نارینه، منځنی، ښځینه. دویمې دی د unbestimmt kein، دا په کاینه، کاینس، کاینې کې راځي چې جمع هم کاینې ده. کله چې unbestimmt ارتیکل راځي، دا د bestimmt ارتیکل ځای نیسي او هغه د منځه ځي. das Kind، ein Kind، یو کوچنی، چې دا unbestimmt ارتیکل مونږه په پښتو کې هم کړی شي چې ورته وایو چې دا هغه انډولې لري. نو das Kind، ein Kind، دا unbestimmt دی. bestimmt ارتیکل د نوم سره تل او ورپورې نښتی وي، یعنی ورسره وي، نښتی نه وي ورپورې، خو ورسره وي. او unbestimmt ارتیکل بیا د اړتیا په وخت کې راځي، د دې bestimmt ارتیکل ځای نیسي، او دا ټول په فعلونو، په کیسونو، په اوښتنو کې بدلیږي، او باید سړی
په پام کې ونیسي. دا یو لنډ ساری دی بال توپ. بال نشي ویلی سړی، بال دا معنا نه ورکوي. ته به وایې دی بال، او کله چې ته توپ لرې نو داسې به وایې چې ich habe den Ball. دا دی په دین باندې اوړي، بال نه بدلیږي. یعنی په جرمني ژبه کې نوم نه بدلیږي یا ډېر کم بدلیږي. څه شی چې بدلیږي هغه ارتیکل دی. په حالت کې ich habe den Ball, ich habe den Ball dem Kind gegeben. Dem Kind, das Kind, dem Kind. Der Ball, den Ball. Das Kind, dem Kind. Ein Ball, einen Ball. Dem Kind. نو ارتیکل غټه ستونزه ده او باید له اوله د نوم سره بالکل همداسې ورسره یاد شي، بله هیڅ لاره نشته. دومره ستونزه به هسې یادوري کړم، هغه دا ده چې په فعل کې د فعل سره مختاړي یا مخودي اب ان auf so باون، abbauen, aufbauen, anbauen. دا باون به خیر. کله چې جمله جوړې دا اب تر نه بیلیږي، دا ورسره نښتی دی. ich baue دا به راخي. ich baue das اب به په اخر کې راځي. کېدای شي چې دا دو جملې ونیسي تر دې ځای پورې، دلته بیا اب راشي. خو په دې موضوع کې اوس نه یو، اوس موږ په ارتیکل کې غږیږو. غټه ستونزه بیا له دې نه هغه وخت را پیدا کېږي چې کله د نوم سره صفت راځي، لکه تور، سپین، ښه، بد. په هغې وخت کې ارتیکل هم په پام کې نیول کېږي، صفت هم په پام کې نیول کېږي، او نوم هم په پام کې نیول کېږي. نو د الماني ژبې د زده کولو دپاره، د سوال د حل کولو دپاره به ګرامر ته راځي چې دا ولې داسې شوی دی، خو زده کوي به اتومات. بله هیڅ لار نشته. که ته د ګرامر له مخې زده کړې چې دا ولې داسې واوښته څنګه شو، هغه څه شی چې دی هلته هغه به همغسې چې دی همغسې به زده کړي او اتومات به زده کړي. دا یې ډېره ښه لار ده. امتحان به په ګرامر کې ورکړي، خو ژبه به د ژبې په رقم او طبیعي او اتومات زده کوي. دا هغه ستونزې دي چې د ژبې او د جرمني ژبې د زده کولو په هکله کې باید دې ته غټه پاملرنه وشي. او تر بل درسه پورې مو په خدای سپارم.